اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د لویه بخښونکي پاک ربنا ما نن بیا غواړم چې څنګه کولی شو چې 1404 د کانکور نتایج وګورو. اوس راځم هغه دپاره د یوه شاګرد زه نتیجات درته چک کوم. راځم زه ټلیګرام چینل ته، هغه کې مې د هغې د کانکور د ازموینې کوم لینک ته اچولی دی. راځم د کوم ملي اداراتو د هغې ادارې لینک چې دی لینک زما سره د هغې ټلیګرام چینل کې شته. په دې کلیک وکړئ. اوس سایټ خلاص شو، لږ مصروف و. اداره ملي امتحان د ازموینې ملي اداره په دې لټون کې به تاسو هغه کانکور کومه آی ډي چې تاسو ته درکړل شوې وي، تاسو په خامخا ځان سره ساتلې وي، هغه جستجو به اساس آی ډي کانکور په دې کې به تاسو هغه آی ډي ورته ولیکئ. د آی ډي په سر کې د اس خامخا یو حرف وي، هغه ورته ولیکئ. هغې نه بعد به عدد به ټول ولیکئ. بیا به یې جستجو کړئ، لټون به وکړئ، لټون به کلیک وکړئ. هغې نه وروسته نوموړی شاګرد کامیاب شوی دی، مطلب د خپلې خوښې پوهنځی چې هر پوهنځی وي که نه دی کامیاب شوی دی. نتیجه یې د ډپارټمنټ اف بي پوهنځی طبي پوهنتون علوم طبي کابل ابن سینا ته کامیاب شوی دی. همدا وه پیدا کولو طریقه.